بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو وایو DNS answer types. څه شی وایو؟ DNS answer types. DNS answer types نو مطلب څه شی دی؟ یعنی DNS چې جواب ورکوي. یو DNS کلاینټ کیوري کوي او DNS سرور هغوی ته څه کوي؟ انسر ورکوي کنه. اوس دغه انسر څو قسم ته انسر وجود لري. DNS انسر څلور رقم ته انسر کیدلی شي. څو رقم ته؟ څلور رقم ته انسر کیدلی شي. یو دا نیگیټیو انسر. کم انسر؟ نیو اگر نیگیټیو انسر. نیگیټیو انسر هغه جواب دا چې کله DNS سرور کلاینټ ته وایي چې this record does not exist. دا وجود نه لري. نو دې ته څه ویل کیږي؟ نیگیټیو انسر. اتوریټیټیو انسر کم انسر ته وایي. اتوریټیټیو انسر هغه انسر دی چې کم یو DNS له خپل ډیټابیس نه ورته جواب ورکړي. څه وکړي؟ له خپل ډیټابیس نه ورته جواب ورکړي. دې ته څه ویل کیږي؟ اتوریټیټیو. او بل چې دا نن اتوریټیټیو انسر ده. نن اتوریټیټیو انسر کم یو انسر ده هغه ده چې هغه د خپل کیشې نه ورته جواب ورکړي. او ریفرل انسر هغه انسر دی چې د خپل جواب نه ورکوي، یو بل سرور ته څه وکړي؟ ریفر کړي. نو کله چې DNS کلاینټ DNS کیوري کوي په جواب کې به دا جواب ګوري، خو څو رقم ته وایي؟ د دې څلور رقم ته نه به یو جواب وي. نو په دې شان موږ خبرې کړې وې پرون، ځکه پکې ډېر نه غږیږو. اوس نن موږ تاسو DNS زون وایو. څه شی وایو؟ DNS زون. څه شی ده نوم دی؟ فرمان. فرمان ته ماته وایي چې DNS خپله څه شی ده؟ ډومین نیم. آفرین. وظیفه څه شی ده د DNS؟ ډومین هغه وظیفه در سره کوي. څه شي وظیفه در سره کوي؟ که موږ هغه ډېر اړتیا وي چې ډومین کمپیوټر موږ جوړ کړو هغې په واسطه ټول ته ووایه DNS څه کوي؟ آی پی نوم ته اړي. نوم آی پی ته آی پی په نوم باندې ټرانسلیټ کوي DNS، او نوم په څه باندې ټرانسلیټ کوي؟ آی پی باندې. دا څه پوهېږي؟ څه پوهېږي چې دغه آی پی دا نوم ده، دا نوم ده؟ که چېرته موږ آی پي ورکړي هغه نوم هم لري او کمپیوټر نوم دا DNS سرور ته څه پته لګېږي؟ سرور ته دا روټ کې ګوري که نه، روټ کې کوم ټاپ لیول یې د دې ښه خو هغه پروسس شو. صحیح ده که نه؟ اوس ګوره دغه DNS سرور په خپله یو ډیټابیس لري که نه لري؟ DNS څه لري؟ ډیټابیس لري. ښه اوس ګوره تېره ورځ هم ما تاسو ته دلته شکل رسم که نه پوهېږم چې هغه مې ثبت کړو که مې نه که ثبت کړم. ګورو چې که ثبت کړی مې خو ښه ده. DNS دا ده که نه؟ خو زه خیر دا اوس ګوره دا یو DNS سرور ده. صحیح ده؟ په دې ځای کې څه شی دي؟ یو دوه کمپیوټرونه ایښودل شوي دي. څه شی دي؟ یو دوه پکې کمپیوټرې دي. یو PC1 ده، بل پکې څه شی ده؟ PC2 ده. فکر وکړه چې دا مې یو کمپیوټر ده. صحیح ده که نه؟ بل پکې څه شی ده؟ PC3. نو دلته اوس یو DNS سرور ده. څه شی ده؟ DNS سرور. دا ځان ته اوس یو ډیټابیس لري. د په ډیټابیس کې دغه ټول موضوعات څه کېږي؟ رسیږي چې د PC1 نوم دا شی، آی پی دا شی، د PC2 آی پی دا شی، دا ټول رسیږي. یا موږ مینول رسوو، په خپله یې رسوو، یا اټومیټیکلی هم دا کار کېدلی شي. دا به ګورو. ښه نو اوس دغه انټري چې هلته کېږي دغه موږ تاسې په زون باندې ویشو. DNS کې زون څه شي ته وایي؟ ښه DNS زون. DNS data divided into manageable set of data. دغه DNS کې چې کومه ډیټا پراته ده، موږ درته ویلې لکه دغه آی پي او دا نوم، دا ټول ډیټا DNS کې پراته وي که نه؟ دغه ډیټا موږ په دې بخشونو تقسیموو چې هغه په اسانه مدیریت کړی شو. د څه په څه رقم بخشونه تقسیموو؟ په داسې بخشونو چې هغه مدیریت وکړلی شو. ښه پوه شوې که نه؟ یعنې د مدیریت په خاطر باندې، صحیح مدیریت په خاطر دغه ډیټا موږ څه کوو؟ په بخشونو یې ویشو. اوس د هر بخش ته DNS زون ویل کېږي. د هر بخش ته څه وایي؟ زون ورته وایي. ښه د DNS ډیټا چې کله موږ په بخشونو ویشو نو د هغه هر بخش ته څه شی ویلل کېږي؟ DNS زون ورته ویلل کېږي. DNS زون موږ سره دوه قسم ته دي. څو قسم ته دي؟ دوه قسم ته دي. یو دی فارورډ لوکاپ زون. څه شی؟ فارورډ لوکاپ زون. او بل دی ریورس لوکاپ زون. څه شی؟ ریورس لوکاپ زون. فارورډ لوکاپ زون is used to translate name to IP. فارورډ لوکاپ زون د نوم په آی پی بدلوي. څه کوي؟ نوم په آی پی بدلوي. ریورس لوکاپ زون برعکس آی پی په څه باندې بدلوي؟ په نوم باندې بدلوي. اوس چې کله موږ تاسې په دې کې DNS انسټال کړو، ښه غوږ ونیسئ. دلته موږ تاسې په دې سرور کې DNS انسټال کړه، نوی مو څه وکړه؟ DNS انسټال کړه. دا اوس لا کنفیګر یا فعال نه ده. اسا کیشونلی DNS سرور کار کولی شي، کیشونلی ده خو په خپله ډیټابیس نه لري که نه ده.
اوس دغه دپاره موږ 2 زون جوړو په دې کې. څو زونه جوړو؟ 2. یو فارورډ لوک اپ زون چې هغه زون کې بیا موږ ریکارډونه ورکوو چې هغه نومونه په آی پی بدلوي. فارورډ لوک اپ زون څه کوي؟ نوم په آی پی بدلوي. او ریورس لوک اپ زون بیا برعکس هغه څه کار کوي؟ آی پی په نوم باندې بدلوي. ښه عموما زونونه 2 رقم دي، دا به کې به ته زون جوړوي. یو فارورډ لوک اپ او بل چې شي ریورس لوک اپ. چې فارورډ لوک اپ زون آی پی په نوم او ریورس لوک اپ زون برعکس نوم په ریورس لوک اپ زون فارورډ لوک اپ زون نوم په آی پی او ریورس لوک اپ زون آی پی په نوم باندې ترانسلیشن کوي. اوس دغه 4 وړه زونونه دي، دغه 2 زونونه موږ سره په 4 رقم ته دي. څو قسم ته دي؟ 4 رقمه. فارورډ لوک اپ زون هم لرو او ریورس لوک اپ زون هم لرو. خو څو رقم ته فارورډ لوک اپ زون لرو؟ 4 قسم ته. ریورس لوک اپ زون څو رقم ته لرو؟ 4 رقم ته. پوه شئ کنه په دې مفهوم؟ ورسېدې؟ اوس ګورو دلته پرایمري زون او سیکنډري زون، اکټیو ډایرکټري، انټیګریټډ زون او سټب زون. اوس موږ ویلې چې اول عموما د ډي ان اس زونونه څو رقم ته دي؟ 2 رقم ته دي چې فارورډ لوک اپ زون دا او ریورس لوک اپ زون دا. بیا فارورډ لوک اپ زون هم 4 رقم ته ده او ریورس لوک اپ زون هم 4 رقم ته ده. 4 رقم ته ده. اوس ګورو چې هغه زونونو نه یو دا پرایمري زون چې شي ده پرایمري زون، بل دا سیکنډري زون، بل دا اکټیو ډایرکټري انټیګریټډ زون او بل دا سټب زون. پرایمري زون کوم زون ته وایي؟ ښه پرایمري زون هغه زون ده چې ته هلته ایډیشن هم کولی شي، هلته ډیلیشن هم کولی شي، اپډیشن هم کولی شي. هر څه کار چې وغواړئ هغه کار تاسې هلته اجرا کولی شي. پکې پوه شئ په پرایمري زون کې موډیفیکیشن کولی شي، ډیلیشن کولی شي، انزرشن کولی شي. اوس ګوره بیا هم درته وایم ښه دا کمپیوټرونه دي موږ سره، دا عزیزي.com ډومین ده. پوه شوې؟ سرور هم هلته وصل ده. د دې کمپیوټر نوم د PC1 ښه نوم یې څه شی ده؟ اوس ګوره د DNS سټرکچر اول دلته درته وښیم چې بیا جوړول کې ډېر اسانه بیا پوهېږئ. PC1 د دې آی پي د last.0.0.1 دا د PC2 آی پي ادرس یې د last.0.0.2 دا موږ سره د سرور 1 څه شی ده؟ سرور 1 آی پي یې ده 10.0.0.50 مثالا. اوس دغلته چې موږ دا DNS انسټال کړو موږ به یو زون جوړو. څه رقم ته زون جوړو؟ فارورډ لوک اپ زون حتمی جوړو چې نوم په څه باندې بدل کی؟ په آی پی باندې، چې دغه نوم دی آی پی ته بدل کړه. نو موږ دلته یو زون جوړو فارورډ لوک اپ. نو دا د جوړولو وخت کې موږ ته وایي چې دغه زون جوړی ته ریورس لوک اپ جوړی که فارورډ لوک اپ. که ته غواړې چې آی پی په نوم بدل کړې نو ریورس لوک اپ به غواړې. که غواړې چې نوم په آی پی بدل کړې څه به جوړی؟ فارورډ. اوس چې فارورډ جوړی تا ته وایي چې دغه زون نوم دی چې په نوم باندې زون جوړی. عزیزي.com NLS.com او .af د سټرکچر مونټ لیول ډومین باندې خبرې مونږ وکړلې، حتمی باید دا ولري ځان سره. ښه نو دا تاسو نه څه غواړي؟ یو نوم غواړي، نوم به ورکړي چې په دې نوم مونږ ته زون جوړ کړه. بیا تا ته وایي چې څه رقم ته زون ته جوړی؟ پرایمري جوړی که سیکنډري جوړی که اکټیو ډایرکټري انټیګریټډ جوړی او که سټب زون جوړی؟ کوم یو رقم ته انتخاب وکړو؟ پرایمري که موږ تاسې انتخاب کو په پرایمري کې ایډیشن، ډیلیشن، موډیفیکیشن هر څه کولی شو. ښه نو زه دلته یو فارورډ لوک اپ یو پرایمري فارورډ لوک اپ زون جوړو. څه رقم ته جوړو؟ پرایمري فارورډ زون جوړو. پوه شو دلته موږ یو زون جوړو. بیا په دې زون کې څه شی وي؟ هېڅ هم نه وي. اول نه ته پکې ریکارډونه اټکوې. څه پکې اټکوې؟ ریکارډونه په خپله مینول پکې اټکوې. ښه ورته وایې چې PC2 یا خپل اټکوې یا مثلا اتومات اټکېږي یا بیا وایو 10.0.0.2 آی پی ده. ورته وایي چې PC1 آی پی د 10.0.0.1 بیا ورته وایي چې سرور 1 آی پی د 10.0.0.50. اوس دغه فارورډ پرایمري زون فارورډ لوک اپ زون کې دا ټول شیان څه وکړل؟ اډ کړل. نو په دلته مونږ کولی شو یو بل نفر هم څه وکړو؟ اډ کړو، یا یو ریکارډ له دې نه څه وکړو؟ ډیلیټ کو. په پرایمري کې هر څه کولی شو. لیکن سیکنډري چې ده هغه ریډ اونلی کاپي ده. څه شی ده؟ ریډ اونلی کاپي ده. اوس ما درته وویلې دغه یو سرور په دې ځای کې وجود لري خو دا کفایت نه کوي. کلاینټ موږ سره ډېر زیات دي، زیات ریکویسټونه درته راځي، دا هینګ کېږي. څه کېږي؟ هینګ کېږي، جام کېږي. پوه شوې؟ نشي ځواب ورکولی. یا په خپله کېدی شي دا کوم وخت کې مونږ ګل کړو نو چې دا مې ګل که کلاینټ ته به ریسپانس نه ورکوي څوک هم. نو دې خاطر نه همیشه تاسې کوشش وکړئ چې په نیټورک کې د ریډنډنسۍ په خاطر باندې 2 یا 3 سرورونه ولګوئ. ښه
اوس دلته موږ یو بل سرور هم ږدو وینډوز سرور په دې کې هم څه انسټالوم DNS سرور بیا ماته وایي چې زون جوړوم فارورډ لوکاپ کنه اوس دلته زه فارورډ جوړوم سیکنډري که پرایمري زه هم خوښه دی هغه هم پرایمري کولی شي کېدلی شي چې دواړه ته څه ولرې پرایمري ولري خو دا ما سیکنډري زون جوړ کړه چې سیکنډري جوړوم دی ماته وایي چې له کوم زون ریکارډونه راسي دلته سیکنډري کې ته ډیټا نشي انټري کولی هغه د یو بل DNS سرور نه ریکارډونه څه کوي را کاپي کوي ځان ته راخلي نو دا که موږ تاسو راواخلو سیکنډري سرور جوړ کړو څه راواخلو سیکنډري نو په سیکنډري زون کې موږ تاسو بیا څه کار کولی شو ایډیشن موډیفیکیشن او ډیلیشن نشو کولی دا ډیټابیس وینئ د دنه چې کم ریکارډونه اپډیټ کیږي هغه به اتوماتیکلی دلته راځي په دې ځای کې ښه دلته که زه اوس کوم نفر د دې PC2 ریکارډ څه وکړم ډیلیټ کړم له دې ځای نه به اتومات څه کیږي ډیلیټیږي خو صرف به دا دونه کوي چې کلاینټ کمپیوټرونو ته به ریسپانس ورکوي او نور دی کې ایډیشن نشو کولی ډیلیشن نه کیږي موډیفیکیشن نه کیږي نو دویم قسم ته موږ سره څه شی ده سیکنډري زون ده یو پرایمري ده او بل سیکنډري دریم قسم ته زون چې وجود لري هغه ده اکټیو ډایرکټري انټیګریټډ زون اکټیو ډایرکټري انټیګریټډ زون څه وظیفه لري او د څه کار دپاره دا کار کوي دا هم نوم IP ته ټرانسلیټ کوي موږ ویل چې فارورډ لوکاپ زون غوندې ده که نه خو هغه ریکارډونه به اپډیټ کوي کوم کمپیوټرونه چې په اکټیو ډایرکټري کې څه شی دي وصل دي که اکټیو ډایرکټري کې وصل نه وي د هغه نوم به نشي ټرانسلیټ کولی او دا به اکټیو ډایرکټري انټیګریټډ زون په هغه وخت کې جوړوی شي چې تاسو سره په کمپیوټر کې اکټیو ډایرکټري څه شي انسټال وي که دا نه وي انسټال بیا نشي کولی سټب زون موږ سره وجود لري سټب زون څه کار کوي سټب زون ته پېژنې څه کوي هغه کې راوټر کې نه سټب راوټر نه درته نه ښیم سټب زون ولې DNS کوم نه ده ویلی ښه اوس ګورو سټب زون څه کار کوي ښه اوس د سټب زون په باره کې هم درته مفصل لازم وړاندې اوس درته پرایمري باندې خو پوه شوئ چې پرایمري زون ریډ اینډ رایټ کاپي ده ښه او ون پرایمري سرور یو پرایمري سرور باید موږ او تاسې ولرو must available to make changes یو پرایمري زون حتمی ده چې موږ او تاسې باید په خپل نیټورک کې ولرو که پرایمري زون ونه لرو ریکارډونه ایډیشن او ډیلیشن یو کار هم نشو کولی سیکنډري زون موږ ویلې چې دا څه شی ده ریډ اونلی کاپي ده د څه په خاطر یوز کیږي ریډنډنسۍ په خاطر باندې چې یعنې رش یا بیروبار زیات نشي او کلاینټ ته ځواب په تیزۍ سره لاړ شي کاپي ډیټا فرام دا سیکنډري زون خو موږ ویلې چې ریډ اونلی کاپي د دې کې خو ایډیشن نشو کولی نو ډیټا کم ځای نه راځي خپله ډیټا کاپي کوي د بل څه شي نه کاپي کوي د بل پرایمري زون نه یا هم د بل سیکنډري زون نه هم کولی شي کاپي کوي یا د اکټیو ډایرکټري انټیګریټډ زون نه ریکارډونه کاپي کوي اوس راځو سټب زون ته ښه په اکټیو ډایرکټري باندې خو شو چې اکټیو ډایرکټري انټیګریټډ زون سره خمته ده ا سټب زون لایک سیکنډري سرور دا لکه د سیکنډري سرور غوندې ده ریډ اونلی کاپي ده pointer toward DNS server to another zone only name server records are updated مطلب د دې چې شی د اوس ګوره موږ تاسو ویلې چې کله موږ سره کنډیشن مرجنګ کنډیشن وسی سټب زون په کم حالت کې استفاده کولای شو مرجنګ کنډیشن کې دوه کمپنیانې دي خپل منځ کې سلري سره قرارداد لري اوس ګوره اول زه درته یو ساده خبره کوم فکر صحیح نام دلته یو بل اداره موږ تاسو لرو په دې ځای کې .edu کې یو اداره د ګوره عزیزي ده چا سره ده .af سره صحیح ده کنه بل یو اداره موږ لرو مثلا د کاردان په نوم باندې چې شي کاردان په نوم باندې جدا دلته خپل یو اداره پوه شوې دلته راسو دا د چا کوم ډومین سره رجسټر ده دا د ایډیو ډومین سره ده دا اداره د کاردان .edu په دې حالت کې دلته راځو د دوی خپل سروري خیده څه شي ده د دوی یو څو اول به یو واړو کې څو کمپیوټرونه ورته کېږو دا د دې کمپیوټر یو دا دوه فکر وکړه چې دوه دي بس او دا هم د دوی څه شی ده DNS سرور ده دا یو بل سره له وصل دي په دې ځای د دې کمپیوټر نوم ده PC1 پوه شوې د دې هم د PC2 اوس زه درته ښیم او د دې کمپیوټر دا څو شوی IP ده 15.0.0.1 د دې د 15.0.0.2 او دا سرور ده د دې سرور په ډیټابیس کې چې شی پراتی دي د دې سرور نوم خپل چې شی ده سرور 1 ده یا سرور ده یا هر شی چې ده هغه د دوی خپل نوم ده صحیح ده IP ده 15.0.0.2 50 مثلا صحیح شو
دا ده اوس د دغه سرور په ډیټابیس کې د دې دا ټول ریکارډونه پراته دي ښه څوک دا pc1.cardan.edu IP دا 15.0.0.1 pc2.cardan.edu 15.0.0.2 server 1.cardan.edu او IP دا 15.0.0.50 صحیح شو دا مونږ اوس ګوره غوږونی صحیح ښه په داسې حالتو کې PC1 څه وشو PC1.cardan.edu صحیح ده دا مونږ سره مشکل اوس زموږ دغه کمپیوټر چې د عزیزي ده دا غواړي ګوره ښه غوږونی صحیح چې د pc1.cardan.edu سره کمیونیکیشن وکړي pc1.cardan.edu دا زموږ د ادارې د عزیزي pc1 غواړي د چا سره کمپیوټر وي د کاردان pc1 سره دا راځي اول ریکوست کوي خپل DNS سرور ته خپل DNS سرور ته DNS سرور ته چې ریکوست کوي DNS سرور ته وایي چې ماته د what is the IP of pc1.cardan.edu pc1.cardan.edu ورته وایي چې ماته د دې IP راکړه سرور 1 راغی په خپل ډیټابیس کې وکړه صحیح ده کنه چې شته موجود نه لري ویل چې دا موږ سره نشته دا زی روټ ته وایي څه ته وایي روټ ته ریکویسټ کوي چې pc1.cardan.edu دا د دې IP راکړه روټ وکتل چې ما سره خو نشته ده نو روټ ورته وایي چې ته لاړ شه دلته ایډیو ته ریفر کوي ما سره وجود نه لري ته چا نه پوښتنه وکړه ایډیو نه پوښتنه وکړه چې هغه سره که دا IP وي نو دی بیا ریکویسټ کوي ایډیو ته ایډیو بیا الاخره راځي د چا IP ورکوي کاردان او د کاردان د دې سرور IP دا څه کوي دې ته ورکوي پوه شوې او دا بیا راځي له دې سرور نه د دې IP راخلي ښه پوه شوې که نه د همغه PC1 هغه IP به الاخره ډایرکټ د PC1 د کاردان هغه نه ورکوي نه کنه پوه شوې د کاردان د خو د کاردان د ډومین د DNS سرور د دې IP ورکوي پوه شوې دی بیا له دې نه د دې په ډیټابیس کې خو شته که نه د ده له ډیټابیس نه بیا دی راخلي چې pc1.cardan IP چې دا 15.0.0.1 ده بیا د هغه نه وروسته زموږ دا PC1 له دې PC1 سره کمیونیکیشن کوي په دې شکل دا ګوره اوس یو ډېر اوږد پروسس ده خو اوس عزیزي او کاردان قرارداد کړی ده چې دوی باید یو ځای کار وکړي عزیزي کاردان ته وایي چې ته د محصلین رالیږه موږ شارټ کورسز کې دوی ته درس ورکول غواړو صحیح ده دوی د اګریمنټ کړی نو د عزیزي او د کاردان ترمنځ یو کمیونیکیشن روان دی اوس د انټرنیټ په ترو د هر دفعه چې دا کمپیوټر د عزیزي کمپیوټر د چا سره کمیونیکیشن کوي کاردان سره همدا پروسس به ځي ډېر اوږد پروسس دی نو موږ وایو چې نه دا کار د ونه شي نو زه یو سټپ زون جوړوم په دې DNS کې څه جوړوم سټپ زون موږ ویلې لکه د سیکنډري سرور غوندې ده خپله پکې انټري نه کوو ریکارډونه پکې د بل ځای نه راځي ښه یو سټپ زون جوړو سټپ زون مو چې جوړ کړه دغه ډیټابیس کې چې کم ریکارډونه دي هغه به چېرته راځي سټپ زون ته به راځي پوه شو دا ټول به نه راځي یاد مو وي فقط د نیم سرور د کوم سرور ریکارډ دا سرور وینئ سرور 1.cardan.edu دا ریکارډ به کوم زون ته راځي سټپ زون ته به راشي پوه شوې څه ته به راشي دا به راشي له دې ځای نه دلته سټپ زون کې به دا ریکارډ اپډیټ شي دا ځل چې دا کمپیوټر غواړي له هغه سره کمیونیکیشن وکړي ښه له pc1.cardan دا راځي دې ته ریکویسټ کوي ده چې وکتل چې ما سره خو نشته ده خو ډایرکټ د server1.cardan.edu IP شته که نه ډایرکټ ده ته وایي پوه شو ضرورت نشته چې د IP را پیدا کړي ځکه دوی سره الریډي دا زون مونږ کریټ کړی ده ښه ډایرکټ د ته ریکویسټ کوي د دوی ترمنځ دا کمیونیکیشن کې هغه روټ او دا نور ډومین چې دي هغه پکې نه انوالو کېږي ښه نو سټپ زون د مرجینګ کنډیشن دپاره دي که چیرې دوه ډفرنټ کمپنۍ یو ځای کېدل غواړي سره مثلا په هغه وخت کې موږ څه جوړوو سټپ زون جوړوو نو سټپ زون د دې هدف دپاره جوړېږي ښه لایک سیکنډري سرور موږ ویلې چې دا هم لکه د څه غوندې دي سیکنډري سرور غوندې دي ریډ اونلی کاپي ده په سټپ زون کې هم ته ریکارډ نشي اډ کولی که نه پوینټر ټوارډ DNS سرور اف انادر زون دا د بل DNS سرور ته اشاره کوي ښه پوه شوې که نه ځکه موږ ویلې د کاردان د DNS سرور ریکارډ راځي دلته اونلی نیم سرور ریکارډ ار اپډیټډ فقط نیم سرورونه که نه وي اضافه کېږي د هغو ریکارډ راځي او داسې موږ نه ویل چې د PC1 ریکارډ راځي د PC2 راځي پوه شوې دا راځي بل زون موږ سره د ED یا اکټیو ډایرکټري انټیګریټډ زون
ایډي یا اکټیو ډایرکټري انټیګریټډ زون څه کار کوي ډومین کنټرولر کې موږ تاسو ته انسټالولی شو کوم کمپیوټرو کې دا زون جوړوي شو هغه کمپیوټرونه چې ډومین کنټرولر دي یعنی اکټیو ډایرکټري پکې انسټال وي all copies read and write copies ټولې کاپیانې څه شي دي read and write دي بس موږ ویل چې دام کولای شي تاسو څه وکړئ عیناً استفاده وکړئ خو هغه ریکارډونه به اپډیټ کېږي چې کوم څه شی اوسېږي پکې اکټیو ډایرکټري سره وي ښه په دې موضوع خو ورسېدی که نه چې زونونه څو رقم ته دي زون څو قسم ته دي دوه قسم ته فارورډ لوک اپ او ریورس لوک اپ فارورډ د آی پی ټو نیم ټو آی پی ټرانسلیشن دپاره ریورس برعکس د آی پی ټو نیم ټرانسلیشن دپاره او بل راځو اوس فارورډ لوک اپ زون هم څلور رقم ته ده پرایمري ده سیکنډري ده اکټیو ډایرکټري انټیګریټډ زون ده او سټپ زون ده او ریورس لوک اپ زون هم په همدې څلور قسم ته ده بل موضوع ته چې موږ تاسې راځو موږ سره په ډي ان ایس کې چې پیښیږي هغه روټ هینډز دي څه شی دي روټ هینډ دي اوس موږ ویلې داسې یو حالت وجود لري پی سی 1 غواړي زمونږ کمپیوټر غواړي ګوګل خلاص کړي چې شی خلاص کړي ګوګل دا راځي د خپل ډي ان ایس ته ریکویسټ کوي چې ما ته آی پی د ګوګل راکړه د سره آی پی نشته که نه څه کوي دی کیشې نه ګوري کیشې کې هم نه و بیا څه کوي روټ آی پی د لکه ما کوي اوس ګوره د روټ آی پی د ته څه معلومه ده چې دی روټ نه آی پی راخلي که نه نو په دې ځای کې موږ تاسې ویلې په دې سرور کې چې تاسې ډي ان ایس انسټال کړئ یو لیست جوړیږي لیست د آی پیانو په خپله څه کېږي جوړیږي چې هغه لیست د آی پیانو ته روټ هینډ وایي څه ورته وایي روټ هینډ هغه آی پیانې پکې چې کوم سرورونه په روټ لیول کې کار کوي ښه روټ لیول کې چې څونه سرورونه کار کوي د هغو ټوله آی پیانې پکې تیار موجود دي نو روټ هینډ څه شي دا وایي روټ هینډ موږ ویل چې لیست اف آی پی اډرسز اف ډي ان ایس سرور دا څه شی دي د ډي ان ایس سرورونو آی پی اډرس وي ښه اتوریټیټیو اټ د روټ لیول د کومو ډي ان ایس سرورونو دا هغو ډي ان ایس سرورونو چې هغه په روټ لیول کې کار کوي ښه آلسو ناون اس روټ نیم سرور چې روټ نیم سرور هم ورته وایي روټ هینډ څه شی دي که څوک درته وایي په ډي ان ایس کې لیست اف آی پی اډرسونه دي د چا لیست اف آی پی اډرسونه دي د چې روټ لیول کې کار کوي دا لیست پکې موجود دي ډي ان ایس روټ هینډ دا یو فایل ده په یو نوم کې یو فایل نوم د کیشیر ډاټ ډي ان ایس ښه پس وینډوز کې په سیسټم 32 کې په ډي ان ایس فولډر کې دا څه شي دا پراته دي دا روټ هینډ ښه دا به موږ عملاً ښه یو ګورو چې چېرته اوس په دې موضوع خو ورسېدی که نه روټ هینډس مو وپېژندل زون مو هم وپېژندل بله موضوع ته چې راځو هغه دی ډي ان ایس ریکارډ ریکارډ څه ته وایي ریکارډ څه ته وایي ذخیره کول سټور ذخیره کول لکه یو مثال ووایه ریکارډ کوله لکه کلاینټ ریکارډ څه شي ته وایي همداسې ریکارډ نوم دی نه ده اورېدلی هېڅکله یو خو دا ریکارډ لکه داسې اوسي ها بل څه رقم دی او بل لکه بل ورلډ یو کلاینټ مثال یو یوزر سټارټ کیږي هغه ته مې کا یو ریکارډ یو دا ریکارډ دی کنه استاد یو ریکارډ دا یو ریکارډ نه استاد یو خپل باندې یو شی یو وی کنه چې یو داسې کار وکړي چې هغه دینه مخکې چا نه وی کړی یو دی صحیح دا هغه دا یو شی دی هغه ریکارډ دا ټول ریکارډ او بل چې کوم دا ریکارډینګ دا موږ چې وستو موږ چې بل چا نه کړی کنه که چا کړی می ریکارډ دا که چا نه کړی ما ریکارډ مطلب اول پکې ته شیطان مخ بیا تان ورسته دویم نفر هم راځي معلومات هغه ریکارډ یعنی یاداشت ها څه شی انټری درج کول ته ستار پانتون کې ډیټابیس ده کنه هلته ستا ریکارډ پکې پروت ده کنه دا ستا په باره کې دغه معلومات دي ته چی وایي ریکارډ وایي د هغه چا ریکارډ پکې پروت ده فرمان د کفایت ریکارډ پکې پروت ده او د احسان ریکارډ پکې پروت دي پانتون کې صحیح ده کنه اوس د هر چا هغه ریکارډونه ډیټابیس کې پراته دي دغه معلوماتو ته چی وایي ریکارډ ورته وایي په ډي ان ایس کې هم ریکارډونه جوړېږي څه جوړېږي ریکارډ اول خو زون جوړیږي ګوره موږ تاسو ویل چې ډي ان ایس عموما په څه باندې تقسیمو په زون باندې بیا په د هر زون کې د هر چا مطابق څه کوو ریکارډونه کوو لکه د پانتون یو ډیټابیس ده اول دا موږ په زون تقسیمو بي سی ایس بي بي اے شرایط ال ال بي مثلا دا زونونه باندې تقسیم کوو اوس د هر زون مطابق خپل ریکارډونه پکې څه کوي الته پکې انټری کوي نو دلته هم عیناً ډي ان ایس ډیټابیس چې ده د ډي ان ایس ډیټابیس اول په دوه زونونو تقسیمیږي فارورډ او ریورس کولی شي بیا تاسو ډېر فارورډ لوک اپ زون جوړ کړئ ډېر ریورس لوک اپ زون جوړ کړئ خو عموما نوې دا دوه دي فارورډ لوک اپ زون او ریورس لوک اپ زون په دې کې دننه بیا موږ د هر کمپیوټر ریکارډ اډ کوو ښه د هغه ریکارډ څه شی دی ریکارډ الیمنټ د هغه دی چې په زون کې پراته وي ښه اوس راځو موږ تاسو دې ته ریسورس ریکارډ هم ورته وایي یا ډیټابیس ریکارډ هم ورته وایي څه ورته ویل کېږي
ډیټابیس ریکارډ هم ورته وایي. دا چې شی دي ریکارډونه بیسیک ډیټا ایلیمنٹ چې شی نور نه دي ډیټا ده پکې. لکه موږ ویل تا ریکارډ د نوم دی د پکې پلار نوم دی دا شیان دي پکې. دلته هم دا دي سیفډ ان زون فایل چې دا غړي انس ریکارډونه چرته پراته په زون فایلونو کې د نن بیا ریکارډونه پراته ورسې دې کنه په دې معنا باندې. اول ګوره موږ ویل چې شی دا ډي ان اس جوړو کنه بیا دغه ډي ان اس سرور جوړو ډومین سرور جوړو کنه پوه شئ چې کوم یو سرور شي بیا په سرور کې څه جوړو زون جوړو بیا په زون کې څه جوړو معلومات سٹور کوو چې دغه معلوماتو ته ریکارډ وایي. ښه مونږ سره مختلف نوع ریکارډونه موجود لري. څه شی دي مختلف قسم ریکارډونه کولی شو کریټ کو په ډي ان اس کې. په ډي ان اس کې کولی شو ډیفرنٹ ټایپس اف ریکارډ جوړ کو. یو ریکارډ دی اس او اے ریکارډ. اس او اے ریکارډ اوس مثال کې درته هم بي سي اس ډپارټمنټ کې څو رقم ریکارډ لري؟ یو رقم. ته څه نظر لري څو رقم ریکارډ کولی شو بي سي اس ډپارټمنټ کې کریټ مختلف نه وي لکه نیټورک ځان دی نه نه ښه خبره دې وکړه خو نه دا خبره لکه سافټویر هغه ځان ته یې شاګردان نیټورک نه اوس ګوره بي سي اس کې صحیح ده آفرین زه هغه الیمنټ خو سیمې اوس زه غواړم د ټیچر ریکارډ کولی شم کریټ کړم. د بي سي اس د ټیچر ریکارډ چېرته کریټ کوم په بي سي اس کې. دا ټیچر ګوره یو رقم ریکارډ شو. سټوډنټ ریکارډ بل رقم ریکارډ شو. اټینډنس شیټ ریکارډ بل ریکارډ شو کنه د سټوډنټ. سکور کارډ بل ریکارډ شو چې کم کم مضمون کې څه نمبر وګوره ډیفرنٹ ریکارډونه کولی شو کریټ کو. اوس ډي ان اس کې موږ ریکارډونه کریټ کولی شو ډیر قسمونه ریکارډونه کریټ کولی شو چې د هغه جملې څخه بعضې که موږ ورته سی وایي. یو د اس او اے ریکارډ اس او اے یا سټارټ اف اتھارټي ریکارډ اس او اے سټارټ اف اتھارټي. بل د ان اس ریکارډ نیم سرور ریکارډ. بل اے آر 4 ټایم اے ریکارډ هوست ریکارډ هم دیته وایي. څه ورته وایي هوست ریکارډ. بل سی نیم یا کنانیکل نیم یا الیاس نیم ریکارډ کولی شو کریټ کو. بل ایم ایکس یا میل ایکسچینج ریکارډ پی ټي آر پوینټر ریکارډ اس آر وی سروس ریکارډ. اوس دا هغه ریکارډونه دي چې کریټ کولی شو. اوس ګورو اس او اے یا سټارټ اف اتھارټي فرست ریسورس ریکارډ دا اولین ریکارډ ده. اولین ریکارډ چې په یو زون کې کریټیږي هغه کوم ریکارډ دی اس او اے. دا موږ نه کریټ کوو دا په خپل اتومات کریټ کیږي. اس او اے ریکارډ څه کیږي خپل اتومات کریټ کیږي. دی اس او اے ریکارډ کې چې شي اس او اے ریکارډ کې سورس هوست کم کمپیوټر باندې چې دا سرور انسټال ده داغه نوم دی پکې ښه داغه ایمیل ادرس وی پکې سیریل نمبر پکې وي. سیریل نمبر موږ ته ښیي چې په ډي ان اس کې موږ څونه ټرانزیکشن یې کړي دي 2 3 4 5 6 که څومره سیریل نمبر پورته ونه پیږي چې دونه ریکارډونه ته اډ کړي دي. ښه دا سیریل نمبر عملته پکې ریفریش ریټرای ایکسپایر ټایم مینیمم ټي ټي ال ټایم ټو لیو دا ټول هغه شیان وي چې دا په کوم ځای کې ډیفاین شوي دي په اس او اے کې. د اس او اے ریکارډ د لارې نه تاسو کولی شئ ډیټا یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کړئ. ښه درته وایي چې څونه ټایم بعد ریفریش شي ریکارډونه څونه ټایم بعد دا څه کیږي ایکسپایر کیږي دا په کوم کمپیوټر هوست دي. نو اس او اے ریکارډ کې دغه معلومات پراته دي. ښه څه شی پکې دا موږ خپل جوړیږي موږ نه جوړو چې یو د کمپیوټر نوم یې پکې ایمیل سیریل نمبر یې ریفریش ریټرای ایکسپایر ټایم مینیمم ټي ټي ال هغه شیان دي چې په اس او اے یا سټارټ اف اتھارټي ریکارډ کې دا وجود لري. بل دی ان اس ریکارډ یا نیم سرور ریکارډ. نیم سرور ریکارډ څه شي دا انډیکیټ اتھارټیټیو نیم سرور فار د زون اور ډومین. کوم یو نیم سرور اډ کوو زه وایم چې دا زما نیم سرور ده یعنی نیم ریزولوشن کوي. ښه پوه شوې نو د نیم سرور ریکارډ به ته په څه رقم ته ریکارډ کې جوړې رایټ کلیک به وکړې ورته نیو چې شی نیم سرور ریکارډ که ته نیم سرور اډ کوې پوه شوې نو د نیم سرور ریکارډ د نیم سرور دپاره کېږي. کین بی یوز ټو بریک ډومین انټو سب ډومین چې یو ډومین په نورو ډومینونو تقسیمولی شي. ها د نیم سرور یعنی یو سرور ګو بیا نور بل تک دو بل څونه نیم سرور چې لرو که نیم سرور معرفي کوو ډي ان اس ته نو بیا به د هغه څه رقم ریکارډ جوړو ان اس ریکارډ به جوړو. بل اے یا 4 ټایم اے ریکارډ دی چې دې ته موږ ویل چې څه وایي هوست ریکارډ هم وایو. دې هوست ریکارډ کې تاسو څه کوئ نوم په آی پی بدلوئ. زه غواړم پی سی 1 ریکارډ اډ کړم د څه شي ریکارډ اډ کړم پی سی 1 اس او اے خو نه اډ کومه کنه اس او اے خو خپله جوړ شوی. پی سی 1 ما سره نیم سرور مم نه ده دا خو یو کمپیوټر ده کنه یو کمپیوټر چې ته اډ کړې دا به کم رقم ته ریکارډ جوړی اے آر 4 ټایم اے ریکارډ به جوړی رایټ لیک نیو اے ریکارډ جوړو الته به د کمپیوټر نوم ورکړي چې دغه نوم په دې آی پی باندې څه وکړه بدل کړه پوه شوې اے ریکارډ هوست بدلوي. ښه چې اے د آی پی ورژن 4 دپاره او 4 ټایم اے د آی پی ورژن 6 دپاره یوز کېدلی شي. بل سی نیم یا کنانیکل نیم ریکارډ ده یا دې ته ایلیاس نیم هم وایي. چې شی ورته وایي الیاس نیم هم ورته وایي. یوز ټو کنفیګر ا کسټم یو آر ایل
د دې لارې نه تاسو کولی شئ په خپله خوښه یو وارل جوړ کړئ یا موږ وایو اټس د سیکنډ نیم فار ا کمپیوټر دا یو کمپیوټر دپاره څه شی ده دویم نوم ده څه شی ده دویم نوم ده ښه که چیرې تاسو غواړئ یو کمپیوټر ته څه ورکئ دویم نوم ورکئ بیا تاسو څه رقم ته ریکارډ جوړوئ سی نیم یا کنانیکل اوس بعضې خلک دي دوه نومونه لري پوه شوې لکه یا فرض مثال یو نفر د نوم یې د خیرالله خلک ورته چې وایي خیرو صحیح ده که نه اوس ګوره دا خیرو د سی نیم د کنانیکل نیم لکه مخکې تېره ورځ تاسو ته موږ درته وویلې چې څه شی ده ګوګل ډاټ کام خلاصوي اصلا په ګوګل کې یو کمپیوټر ده پی سی 1 یا پی سی 2 یا نوم ده د کمپیوټر یې پی سی 1 ډاټ ګوګل ډاټ کام دوی الیاس نیم ورته کریټ کړی ده سی نیم ښه چې ډبلیو ډبلیو چې د دې هغه په ځای باندې څه راشي ډبلیو ډبلیو راشي پوه شئ بیا دا اکسس کوي او بل میل ایکسچینج ریکارډ که چیرې تاسو د خپل میل سرور ریکارډ کول اډ کول غواړئ نو بیا هغه په کم ریکارډ جوړوئ ایم ایکس ریکارډ کوئ ښه میل ایکسچینج د میل سرور تاسو خپل ډي ان اس ته معرفي کوئ چې دغه زما میل سرور ده نو بیا ایم ایکس ریکارډ جوړو او بل پی ټي آر ریکارډ یا پوینټر ریکارډ هم ورته وایي ښه یا ریورس ریکارډ هم دې ته وایي برعکس دلته بیا پوینټر ریکارډ ده نوم په آی پی په څه باندې بدلوي نوم باندې هوست ریکارډ بیا نوم په آی پی بدلوي او پوینټر ریکارډ آی پی په څه باندې بدلوي نوم ریکارډ بدلوي او اس آر بي ریکارډ دي چې سپیشل سرویسز ریکارډ دي ښه سرویس ریکارډ دي که چیرې تاسو هر یو کمپیوټر مشخص اډ کوئ چې دغه کمپیوټر زما ډي ان اس ده دغه کمپیوټر مې ډي سی پي ده دا کمپیوټر مو دا شی ده نو د هغه دپاره موږ تاسو څه کریټ کوو اس آر بي د هر سرویس لپاره مشخصه نو راتلونکې ورځ به بیا ګورو چې څنګه موږ تاسو ډي ان اس انسټالوو کنفیګر کوو ریکارډ پکې کریټ کولی شو ښه